سلامونه او احترامات قدرمنو د پښتنو په لوی کور لوی افغانستان کې دا مهال ولاړ یم د ژوندون ټلویزیون بیخي د هغې په دفتر کې ولاړو او زمونږ خوشبختي ده چې د نن وخت د پښتنو یو ډېر لوی دانشور یو ډېر ښه لیکونکی ښاغلی اسماعیل یون استاد را سره ولاړ دی د استاد په وړاندې خبرې کول نور ته ډیوه ښودل دي خو بیا هم یو هڅه کوو استاد ناڅاپي مشاعره یو لړۍ مو را شروع کړې وه په ټوکو ټقالو کې او بیا ډېره زیاته مشوره شوه د ټولنیزو رسنیو د لارې نن خوشحاله یم چې په افغانستان کې زموږ سره فیاض جان هم ولاړ دی دلدار هم ولاړ دی شاه محمود ډېر ملګري زموږ ضیا صاحب هم ولاړ دی نو د استاد د وړاندې د یو څو شعرونه اول به زه یو څو شعرونه ووایم او تاسو د نن ناڅاپي مشاعرې د صدارت څوکۍ ستاسو ده بیا به تاسو خپل شعرونه شریک کړئ استاد تاسو ته دې ډالۍ وي چې ستا غېږې له راغلمه آباد شومه ساقي فیاض جانه چې ستا غېږې له راغلمه آباد شومه ساقي د واړه ګناهونو نه آزاد شومه ساقي او کابله د انګور اوبو کې خوند دی د بارود کابله د انګور اوبو کې خوند دی د بارود په امن په څېړون شومه برباد شومه ساقي او د کوز کلي ملکې چې په تمبل ګوتې راخ کې د کوز کلي ملکې چې په تمبل ګوتې راخ کې جوړ زه ورته په نیمه شپه را یاد شومه ساقي او استاد چې ستا پکې غرض نو جهاد و مساقي چې ستا پکې غرض نو جهاد و مساقي چې ستا غرض پوره شو نو فساد شو مساقي او افغانو ما چې تا قربانولم از مریم افغانو ما چې تا قربانولم از مریم چې خپل تپوس کوم نو جلاد شو مساقي او هم د دغې سره د نن غونډې زمونږ چې کوم صاحب صدارت دی ښاغلي اسماعیل یون صاحب ته بلنه ورکوو چې هغو را سره خپل اول خو افغان صاحب ته هرکلی وایم خپل کور ته راغی موږ خو یې ویډیوګانې هم کتلې وې تقریرونه شعرونه نو هغه خدای چې نږدې سره وګورو ډېر مینهوال لري دلته خو د وخت لنډ او تنګ دی بېرته ځي بیا به له خیر راځي پسرلي کې له نورو ملګرو سره نو خبره یې د مشاعرې وکړه دلته کابل کې اوس ګورئ چې واورې پرتې دي ډېرې زیاتې او د خیبر افریدي یو شعر به درته وایم چې د کابل واورته یې ویلی چې درته یو سوال کړم که ته یې واورې درته یو سوال کړم که ته یې واورې راویلې نه شي د کابل واورې پنجاب له تا نه بجلي وباسي دا حکومي مې دا خړې خبرې خدای وکړي چې دا واورې دلته پاتې شي دلته برېښنا جوړه شي هر بر افغان ته برېښنا ورسېږي نو اوس به فیاض مو خپل شعر فیاض رواني بل شعر را شریک تا به لږ راځي او په دغه د بشر صاحب په دې شعرونو ورته بلنه هم ورکومه چې ما نه د کابل ګلونه مه غواړئ وینې وینې خاورې به راټولې کړم او خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم ښاغلی فیاض جان زما یو غزل ووایي چې د ماته زړو دروازې مه ټکوه مه ګناه ده د ماته زړو دروازې مه ټکوه مه ګناه ده په دې کتو دې د چا زړه مچوه مه ګناه ده یا چې راګورې سترګې مه اړوه مه ګناه ده بې حیات کې زهر مه ګډوه مه ګناه ده او دا خمارانې زلفې مه لمدوه مه ګناه ده او دا بلد سترګې مه بدلوه مه ګناه ده او یو بیا ته داسې دی چې دغه نو څوک دی چې جامونه یې په لاس کې دی او دغه نو څوک دی چې جامونه یې په لاس کې دی او ساقي ته وایي چې نور مه ډکوه مه ګناه ده وروستی باید چې دی زما وجود ته چې د سا راوسته ښه دې وکړل زما وجود ته چې د سا راوسته ښه دې وکړل اوس یې له نیمې لارې مسته نه وه مه ګناه ده واه فیاض جان ډېره زیاته مننه کومه د ښاغلي استاد اسماعیل یون صاحب هم ډېره زیاته مننه کومه څومره ګډونوال ملګري چې شریک دي د هغو هم یوه نړۍ مننه خدای به په دې غرونو د ګلونو باران راولي خدای به راکې بیا د خپلې مینې دوران راولي د ژوندون ټلویزیون د دفتر نه هم دغه ناڅاپي مشاعره پای ته رسي ښه ادباد او بریالي اوسه خوشحاله شي تا خو نه نه دا ریکارډډ ده